نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. د تجوید زده کړې یوټیوب چینل دوستانو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. هیله ده چې جوړ او روغ به یاست. دوستانو، د تجوید دریم درس را پیلوو. دریم درس مو د مخرج په اړه دی. مخکنی درس چې دوهم درس و د غاښونو په اړه و. نننی درس دریم درس دی د تجوید د مخرج په اړه دی. لومړی د مخرج تعریف وایو. مخرج په لغت کې د وتلو ځای ته وایي. عربي الفاظ یې دا دي: موضع الخروج یعنی د وتلو ځای، او په اصطلاح کې د کوم ځای څخه چې حروف ادا کیږي یعنی راوزی، هغه ځای ته مخرج وایي. عربي الفاظ: حیز مولد للحروف، یعنی هغه ځای چې حروف ورڅخه زیږي یا ادا کیږي یا راوزی. مثلا زه مثال وایم: کله چې ثنایه علیا غاښونه د لاندې شونډې د من سره وموښلیږي، دلته فا ادا کیږي. ګورئ دوستانو، ثنایه علیا غاښونه راکښته سول، د لاندې شونډې د من سره وموښتل، دلته فا ادا سوه. بس دغه ځای د فا مخرج سو. ثنایه علیا غاښونه د لاندې شونډې د من سره وموښتل، د دغه ځای څخه فا راووتله، دغه ځای بس د فا مخرج سو. ثنایه علیا غاښونه چې د لاندې شونډې د من سره وموښلیږي، دلته دا فا د دغه ځای څخه راوځي، بس دغه ځای د فا مخرج سو. دغه مخرج بیا پر دوه ډوله دی: لومړی مخرج محقق، دوهم مخرج مقدر. مخرج محقق هغه مخرج ته وایي چې د حرف د راوتلو ځای معلوم وي، لکه حلق، شفتین، لسان. حلق ستوني ته وایي، شفتین شونډانو ته وایي، لسان ژبې ته وایي. په دغو درو اصولو کې چې کوم حروف ادا کیږي، د هغو ټولو ځای به معلوم وي. مثلا زه وایم: کله چې رأس اللسان د ژبې سر د ثنایه علیا غاښو د بیخو سره وموښلیږي، دلته دال ادا کیږي. ګورئ دوستانو، د ژبې سر د ثنایه علیا غاښو د بیخو سره وموښتی، د دې څخه دال راووتی. دا خو اوس موږ او تاسو ته ټولو ته معلوم سو چې د ژبې سر د ثنایه علیا غاښو د بیخو سره وموښتی، دال ادا سو. بس دغه مخرج محقق دی. د دال د راوتلو ځای موږ ته رامعلوم سو. دا دی. دوهم مخرج مقدر دی. هغه مخرج ته وایي چې د حرف د راوتلو ځای نه وي معلوم، لکه جوف دهن او خیشم. جوف دهن د ننه په خوله کې چې کومه خالیګاه ده، د خولې خالیګاه ته وایي. خیشم د پزې نرمي ته وایي، د سږمو څخه لوړ. موږ په پښتو کې ورته تینکې وایو. په دغو دوو ځایو کې چې کوم حروف ادا کیږي، معلومه خبره ده چې د دې حروفو د راوتلو ځای به معلوم نه وي. مثلا زه مثال وایم: یای مده یا الف مده. الف مده په جوف دهن کې ادا کیږي، د خولې په خالیګاه کې. نور موږ ته نه رامعلومیږي چې د خالیګاه په کوم ځای کې ادا کیږي، یا د ننه په خوله کې کم غړي سره وموښلیږي چې د هغه څخه الف ادا سي. نو چونکې د الف د راوتلو ځای معلوم نه دی، ځکه دې ته مخرج مقدر وایي. مخرج مقدر تعریف مو وکړي چې هغه مخرج ته وایي چې د حرف د راوتلو ځای نه وي معلوم. دوستانو، دغه مو د واتساپ شماره ده. که چیرې ستاسو سره کوم نظر او یا هم پوښتنه وي، دغه نمبر واتساپ فعال دی. انشاءالله چې پر وخت به جواب درته درکړي. او د تجوید زده کړې یوټیوب چینل سبسکرایب مه هیروئ. د نن ورځې درس همدومره و. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.